دغسې ماښام پیره تل دې وي دغسې ماښام پیره څنګ کې جانان په لاس کې جام پیره څنګ کې جانان په لاس کې جام پیره تل دې وي دغسې ماښام پیره تل دې وي دغسې ماښام پیره احساس د لاسه مدام اخلم د ځانه انتقام پیره زه د دې خپل احساس د لاسه مدام اخلم د ځانه انتقام پیره ماته یو داسې وظیفه وښایه چې مې رایښ شي په دا کام پیره چې مې رایښ شي په دا کام پیره تل دې وي دغسې ماښام پیره تل دې وي دغسې ماښام پیره چې په یوه خوله کې دوه ژبې لري ورته مې دوه لشته سلام پیره چې په یوه خوله کې دوه ژبې لري ورته مې دوه لشته سلام پیره په داسې کلي کې ژوندون تېروم چرته کېدم چرته کېدم پیره تل دې وي علم وروري جی د فرمان کسکر یو داسې شعري راته وکړه که نه چې د ماحول مطابق وي یاره بس په الوداع کې د اخري الفاظ به ته ویم فرمان کسکر صاحب شعرونه زما ډېر زیات خوښ دي نو دا یو مې ډېر زیات خوښ دی چې په سیند کې میان دي په هوا کې مارغان دي او په تیاره کې انسانان دي واه که دا شعر د آینده په ماحول مطابق ووي نو دې سیند ته تم لو کوم او ځان هم لو کوم فخر علمه ورورې او د فن بیا